شیخ صاحب مبارک ته دلالۍ وي البته وایي خو زما کابل ته بیا د ډرم سره ککرۍ خانه ده مې وشنې ته مې بیا سپینه ماڼۍ خانه ده په نوي لاره کې بیا نوي دامونه وینم د دې ولس پکې پرې شوي اندامونه وینم خو غني خبر یې بیا د مکر سرې جمعې بدلوي اختا په څومره یوه وړوکي معاملې بدلوي لالي تا او ستا هر څه په یوې اډې بدلوي آیا په دغو خلکو بیا هم اعتبار پکار دی د دې په درنګو په لار بیا هم رفتار پکار دی خو ستا د قسم په ذوالجلال وي چې رښتیا ووایه ستا د قسم په ذوالجلال وي چې رښتیا ووایه چې کوم ضرر دی له قانون الهي لیدلی چې ته نارې د اسلامي نظام خلاف لګوې او بیا ضرر شته او بیا ضرر شته او که ته که مسلمان نه یې که ته د دې خاورې بچی نه یې افغان نه یې اسلام بیا ستا فحشخانې او ډنسخانې نه پرېږدي چې تا جواز ورکړی اشرف خانې نه پرېږدي اسلام بیا ستا رولغني ته دروند لباس اغوندي اسلام بیا ستا مریم غني بربنډه نه پرېږدي اسلام بیا ستا رولغني ته دروند لباس اغوندي اسلام بیا ستا مریم غني بربنډه نه پرېږدي خو پلې چرخي د شهیدانو د قاتل زمنو چا چې په حق سترګې ړندې وې د باطل زمنو په دې ناپاکو خولو مو ذکر د ملا مه کوئ په دې ناپاکو خولو مو ذکر د ملا مه کوئ تاسو څو ځلې خطا وکړه بیا خطا مه کوئ تاسو په دې هم فکر کړئ چې ما څه کړي دي چې ما په څه کې وخت تېر کړی ملا څه کړي دي تا په رښتیا چې د پردیو ملګرتیا دې وکړه ګلان دې پرېښول دا سویو ملګرتیا دې وکړه تا په پردو د مسلمان بې عزتي وکړله د خپلې خاورې د قرآن بې عزتي وکړله تا د ملالې خور پړونی په اور وسېځلو تا یوه مور د دې پردو په خوله بې زویه کړله او ملا هنر دی ملا هنر دی نر هر څه سره ډغره وهي ملا هنر دی نر هر څه سره ډغره وهي پر حاجي مینه یې د غره سره ډغره وهي دا در معلوم شو څوک په نورو څوک په ځان مین دی څوک د انسان قدر کوي څوک په انسان مین دی او ملا رښتیا په پاک نبي په پاک سبحان مین دی ملا په دې خاوره مین دی پر قرآن مین دی ملا ثابته کړه د دې وطن اصلي بچی دی د انقلاب ته وینه ورکړه منصوري بچی دی ملا رښتیا په خپلو پښو کې زولنې زړې کړې ملا رښتیا چې دوی زندانونه د بګرام ګونتنامو تېر کړل د دین لپاره یې وختونه په ازغو تېر کړل ملا رښتیا خپله سیناګولو ته ونیوله ملا رښتیا د دین لپاره ځان ټوټې ټوټې کړو چې خو ماشاءالله سپینې پګړۍ سره د پتخې د کېدو زیري دي سپینې پګړۍ سره د پتخې د کېدو زیري دي زما له خاورې د پردیو د وتو زیري دي دا د یوه بل د امپراتور د ماتېدو زیري دي زما وطن ته بیا د سولې د راتلو زیري دي تکبیر الله اکبر زنده باد زنده باد زنده باد بل امپراتور به د نړۍ تا ته راتله ونه کړي د شهیدانو خاورې بل به داسې زړه ونه کړي ځکه دا لویه ماتې ټولو ته سبق پاتې شو د غېږې زور ته دی کفري جهان حق پک پاتې شو او ماشاءالله افغانستانه د زمرو وطن یې وا مجاهد خاورې ته د شاه زلمو وطن یې تا ور معلومه کړه چې دلته زمري اوسېږي چې په دې خاوره کې زمن د غزنوي اوسېږي دلته رښتیا ده چې ملت ابراهیمي اوسېږي په دې وطن کې سپین پټکي او تور پټکي اوسېږي خو نور خپل منزل ته خپل کاروان په رسېدو وینمه خو نور د هجر تورې شپې په تېرېدو وینمه خو د خپل مشر سره پام چې خیانت ونه کړئ خدای به مو معاف نه کړي هېڅوک منافقت ونه کړئ د دې لپاره چې دا بعضې لنډغر وځپي دا بعضې بدماشان او ښکرور وځپي د دې لپاره چې د ټرمپ نه عقیدې واړوي د خدای و لوري ته د خلکو نظریې واړوي د دې لپاره چې د امن درس نړۍ ته ورکړي سوله ور وښایي دا درس سپینې ماڼۍ ته ورکړي چې موږ امن غواړو موږ د امن طرفدار خلک یو موږ دشمن پیژنو موږ ښه هوښیار خلک یو خو موږ د ستا په فریب مکر چلول پوهېږو چې خلیلزاد د څه لپاره کړي مزل پوهېږو خو په آخره کې افغان به بیا تل پوهېږو چې ته به ماتې خورې په دې هم مکمل پوهېږو خو موږ سره جوړ یو ته زموږ جنت نشان پرېږده که د ځان خیر غواړې د ګران افغانستان پرېږده مجرم د قتل په الزام یم او خبر هم نه یم اوسنی تصویر دی البته
مجرم د قتل په الزام یم او خبر هم نه یم غدار په نوم بدنام یم او خبر هم نه یم خو خفه په دې نه یم چې ژوند د غلامۍ تېروم خفه په دې نه یم چې ژوند د غلامۍ تېروم خو خفه په دې یم چې غلام یم او خبر هم نه یم خفه په دې نه یم چې ژوند د غلامۍ تېروم خفه په دې یم چې غلام یم او خبر هم نه یم د امن جنګ یې رانه دومره په هنر وګټو چې ترې واپس ترېنه ناکام یم او خبر هم نه یم د امن جنګ یې شیخ صاحب مبارک د امن جنګ یې رانه دومره په هنر وګټو چې ترې واپس ترېنه ناکام یم او خبر هم نه یم چې را به شي څوک لاس به راوتړي بې کبه راکړي را به شي څوک لاس به راوتړي بې کبه راکړي ولاړ په داسې یوه مقام یم او خبر هم نه یم را به شي څوک لاس به راوتړي بې کبه راکړي ولاړ په داسې یوه مقام یم او خبر هم نه یم او څومره ساده یم راکوي راله ډالۍ د کفن زه خپل قاتل ته په سلام یم او خبر هم نه یم